نو چې څومره منځونه ته قضا شوي نو دا به د هغې ټولو کفاره شي او قضا عمري ورته وایي. دا بالکل ثابت نه ده، دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړول دي. یو خبره یې نه سړی امام الانبیاء دا کوم ځای کې دا حدیث دی، دا کله نبی علیه السلام ویلي؟ د دواړو جهانو سردار فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې قصدن عمدن دروغ وي دې د جهنم نه ځان له ځای تیار کړي، د ځان له د جهنم نه ټیکانه تیار کړه. نو یا دا شیر کول یا دې باندې عمل کول دا بالکل بے سنده بے ثبوت خبره ده چې په یو څلور رکعته منځو کا د ټول عمر منځونه قضا شوي. دا خو ټول کال منځونه قضا کوه او د رمضان په اخیره جمعه ودرېږه، دا داسې آسان کار دی؟ دا بالکل نه دی ثابت. قضا عمري د سره په شریعت کې نشته. د قضا منځونو طریقه دا ده، تا نه څومره منځونه قضا شوي دي ته ځان له ذهن کې یو تعداد مقرر کړي. مثال سړی وی یاره یو 100 برانه قضا شوي، 200 برانه قضا شوي، 300 400 500 پرس که چې زمانه 500 قضا شي. بس د ورځې ترې راړه صرف وخت پکې یادوه او قضا یادوه. لکه د سحر منځ راړی د سحر قضا منځ ادا کوم، بس خبره ختم. صرف نور خطو ټیم کې نور پریوتو ټیم کې او د نور چې بالکل د اسمان په مینځ کې ودرېږي. دا یو څو ټیمونه دي چې په دې کې قضا مونځ نه کېږي، نور هر ټیم قضا مونځ کېږي. د ماښام د اذان نه واله د سحر د مانځه پورې دا ټول د قضا ټیم دی. نو هر ورځ 5 راګرځوه، یو د سحر راګرځوه، یو د ماسپښین راګرځوه. بس د سحر 2 رکعاته قضا مون، سنت په پکې نه. د ماسپښین 4 رکعاته قضا مون، د مازیګر 4 رکعاته قضا مون، د ماښام 3 رکعاته قضا مون، د ماسخوتن 4 رکعاته قضا مون او 3 رکعاته ویتر قضا مون. بس هر ورځ 5 راګرځوه، که په یو ټیم راګرځئ، که په ماسپښین راګرځئ، که ماښام راګرځئ، که ماسخوتن راګرځئ. خدا قضا عمری په شریعت کې نشته دی. د دې نه زنانه منع کوي، باخبرې کوي. څومره چې ملګري دي هغه د دې نه باخبر کوي چې د دې هېڅ حیثیت په شریعت کې نشته دی. کومه خبره وي د علماو نه تپوس کوئ، د علماو نه رهنمایي الی. د دواړو جهانو سردار فرمایي وی د علماو مثال داسې دی لکه څنګه چې د سپوږمۍ ده. په ستورو کې یوه سپوږمۍ، نو دا خلق ستوري دي او دا علما پکې سپوږمۍ دي، دا ډیوي دي ډیوي. نو علماو نه ټیم په ټیم رهنمایي الی، د هرې خبرې تپوس ترې کوئ او ځان مطمئن کوئ او د هغې مطابق عمل کوئ. رب العالمین دې د عمل کولو